ټرمپ وایي طالبان اوس وایي چې لویه تېروتنه یې کړې ده. واشنګټن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبان سره د خبرو درولو وروسته طالبان اوس وایي چې لویه تېروتنه ترې شوې. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې په وایټ هاوس کې خبریالانو ته د دوشنبې پر ورځ ماسپښین وویل. طالبانو په کابل کې 12 کسان ووژل چې د سولې په خبرو کې خپل ځان برلاسي وساتي. دوی له ما سره دا چل نشي کولی. د امریکا شمالي کورولینیا ایالت ته له تللو وړاندې یو شمېر خبریالانو له هغه نه له طالبانو سره د خبرو درولو طالبانو سره په کیمپ ډیوډ کې د هغه د ممکنه لیدلو او له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه پوښتنې وکړې. ولسمشر ټرمپ په کیمپ ډیوډ کې له طالبانو سره د لیدلو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې دا د هغه فکر و چې له طالبانو سره په دغه ځای کې وویني. هغه وویل موږ په کیمپ ډیوډ کې په تاریخي توګه د خراب او خو خلکو سره مخکې هم لیدلي دي. ښاغلي ټرمپ وویل چې د امریکا د یو ډیر غوره پوځي د وژنې د ناټو د یو پوځي د وژنې او د نورو کسانو د وژنې له امله یې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره به نه ګوري. نوموړي څو ځله په کابل کې د تیرې زیارت د یا پنجشنبې پر ورځ برید ته په اشارې سره وویل چې 12 بې ګناه کسان پکې وژل شوي وو. له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو د ایستلو په اړه ښاغلي ټرمپ وویل موږ به په سم وخت کې له افغانستان څخه ووځو. خو دا یې یاده کړه چې د افغانستان د جګړې 19 کاله وشول او ویې ویل چې هلته د امریکایي پوځیانو رول د پولیسو دی.